دوستانو سلامونه. کله چې تاسې په واتس اپ کې یو چاته یو دوست ته مو یا یو شمیرې ته یو انځور ویډیو یا هم همداسې وایس میسج یا لیکلی پیغام تاسې لیږئ یا همداسې کوم بل فایل ډاکومنټس نو هغه بیرته په یو ریاکشن کوي یا عکس العمل پې ښیي که د زړه وي همداسې لایک یا همداسې د خندا یا د خفګان یا همداسې د غوسې نو تاسې ته دغه کله چې هغه تاسې په پیغام باندې عکس العمل ښکاره کوي تاسې ته دغه نوټیفیکیشن رانشي نو هغه لپاره به تاسې واتس اپ ته لاړ شئ. واتس اپ ته چې لاړئ په 3 خانو به کلیک کړئ. هغه نه وروسته په سیټینګز دلته به تاسې نوټیفیکیشنز په دغې اپشن کلیک کړئ. نو دلته تاسې یې واتس اپ کې ګروپونه جوړ کړي نو د هغې په اړه هم کله چې تاسې په واتس اپ ګروپ کې یو پیغام هغه کړی هغې باندې څوک یو ریاکشن ښیي عکس العمل ښیي هغې په اړه هم تاسې ته هغه رانشي نوټیفیکیشن نو تاسې به دا اپشن هم غیر فعاله کړئ. دې نه وروسته سټیټس وروستی اپشن چې دی کله چې تاسې په واتس اپ کې یو سټیټس اپلوډ کړئ هغې باندې یو څوک عکس العمل ښکاره کوي یا یو ریپلای ورته کوي د هغې پیغام دې هم تاسې ته هغه نشي نوټیفیکیشن نو تاسې به دغې اپشن باندې کلیک کړئ. نو دې نه وروسته که ستاسې په واتس اپ کې په واتس اپ ګروپ کې مثلا کله تاسې یو پیغام کړی هغې باندې څوک ریاکشن یا عکس العمل ښکاره کوي یا په سټوري باندې یا هم همداسې په یو پیغام باندې نو یو نوټیفیکیشنز هغه به هم تاسو ته راځي یا یو پیغام به ستاسو په موبایل سکرین باندې راځي. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي درسره لایک کړئ. که کوم پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره د کمنټ باکس ته شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ درسره سبسکرایب یې کړئ. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست اباد اوسئ.